وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. د افغانستان اسلامی او ملی فوج هغه فوج چې په عصري او مډرن وسلو سمبال د رښتینې عقیدې فولادي عزم او قوي ایمان لرونکی هیواد او ولس ته کلک وفادار دی. دا اتل وسلوال ځواک شپه او ورځ په نه ستړي کېدونکو هلو ځلو او پوره ډاډ د هیواد له ټولو سرحدونو ارضي تمامیت غیور ملت او اسلامی نظام څخه ساتنه کوي او هر شیبه د قربانی په پار خپل سر په لاس کې نیولی دی. دوی د هیواد او شریفو ولسونو دښمنان یوه شیبه هم خپلو شومو مخو ته نه دي پرېښي او د هغوی ټول شوم پلانونه په نطفه کې خنثی کوي. د افغانستان دا اتل دفاعي ځواکونه ورځ تر بلې قوت مومي په بدني فکری عقیدوي او شرعي اعداد روزل کیږي چې ښه بیلګه یې د ختیځ زون د 201 خالد ابن ولید قلي اردو څخه د 850 تنو مجاهدو ځواکونو تازه فراغت دی چې تاسو یې انځوریزې صحنې په خپلو سترګو لیدلی شئ. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 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 الله أكبر لا إله إلا الله. درس د أعدوا فليك ويزم دهي وعزلمي يومي معسكر تشاف مينة جهاد زلمي درس دا أعدوا فليك ويزم دهي وعزلمي يومي معسكر تشاف مينة جهاد زلمي يومي معسكر تشاف مينة جهاد زلمي دي جنو دا سر پسو دا کرد تکل دا عرش دي جنو دا سر پسو دا کرد تکل دا عرش دي جنو دا سر پسو دا کرد تکل دا عرش دا دا قربانی پا براق دي ترست شهاد ظلمي يومي معسكر تشاف مينة جهاد زلمي يومي معسكر تشاف مينة جهاد زلمي درس دا أعدوا فليك ويزم دهي وعزلمي يومي معسكر تشاف مينة جهاد زلمي درس دا أعدوا فليك ويزم دهي وعزلمي يومي معسكر تشاف مينة جهاد زلمي يومي معسكر تشاف مينة جهاد زلمي دا چې دسکر ورټو لمبو سره کوي لوبي دا چې دسکر ورټو لمبو سره کوي لوبي دا چې دسکر ورټو لمبو سره کوي لوبي نن دور په غیش کې په خوي خپل استعداد زلمي يومي معسكر تشاف مينة جهاد زلمي يومي معسكر تشاف مينة جهاد زلمي درس دا أعدوا فليك ويزم دهي وعزلمي يومي معسكر تشاف مينة جهاد زلمي درس دا أعدوا فليك ويزم دهي وعزلمي يومي معسكر تشاف مينة جهاد زلمي يومي معسكر تشاف مينة جهاد زلمي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سترګې پخوي په نوشانو کړي مایا انداز سترګې پخوي په نوشانو کړي مایا انداز سترګې پخوي په نوشانو کړي مایا انداز سم تربیه اخلي د پاک رب لرشاد زلمي رومي معسكر تشرب مينة جهاد زلمي رومي معسكر تشرب مينة جهاد إعداد الإعداد إعداد الإعداد إعداد الإعداد إعداد تدريب ولا قدم إعداد تدريب كوهر دم إعداد تدريب من تورتا إعداد تدريب دبدبا برم إعداد تدريب د پرسونل إعداد تدريب هویت پرتم إعداد تدريب من تورتا إعداد تدريب دبدبا برم إعداد تدريب ولا قدم إعداد تدريب كوهر دم إعداد تدريب من تورتا إعداد تدريب دبدبا برم إعداد تدريب د پرسونل إعداد تدريب هویت پرتم إعداد تدريب من تورتا إعداد تدريب دبدبا برم إعداد تدريب فكر جسمي إعداد تدريب فوزي روحي إعداد تدريب كروش الظلمو إعداد تدريب تكتك جنبي إعداد تدريب فكر جسمي إعداد تدريب فوزي روحي إعداد تدريب كروش الظلمو إعداد تدريب تكتك جنبي إعداد تدريب بقى حياة إعداد تدريب دخداي كرم إعداد تدريب بقى حياة إعداد تدريب دخداي كرم إعداد تدريب من تورتا إعداد تدريب دبدبا برم إعداد تدريب ولا قدم إعداد تدريب كوهر دم إعداد تدريب من تورتا إعداد تدريب دبدبا برم إعداد تدريب د پرسونل إعداد تدريب هویت پرتم إعداد تدريب من تورتا إعداد تدريب دبدبا برم إعداد تدريب تخنيك أسباب إعداد تدريب فرض للكتاب إعداد تدريب وروزنتم إعداد تدريب فصل وباب إعداد تدريب تخنيك أسباب إعداد تدريب فرض للكتاب إعداد تدريب وروزنتم إعداد تدريب فصل وباب إعداد تدريب دم الحضور إعداد تدريب بارز مبهم إعداد تدريب دم الحضور إعداد تدريب بارز مبهم إعداد تدريب من تورتا إعداد تدريب دبدبا برم إعداد تدريب ولا قدم إعداد تدريب मौलवी अब्दुल अब्दुल जनाब पर मशरई गढ़ हैत भारत में गुज़श्त मैदान का तशरीफ अफगानिस्तान इस्लामी इमारत मिली दिफा वजारत मुहतरम हयात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह تتوسع خالد بن وليد كل اردو دخونيز مركز طول مجاهدين ونظام ترتيب او استاسي دراتلو ویار لري نظام بلندوي عبد البصير مجاهد د ملي دفاع وزارت محترم هیئت ته تشریف راغلی قطعه تقدیم شوه او دا د اوس د حملې قطعې په معاینه کولو باندې بوخت دی. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ځواک دی حسین دا فوز کوي ساتنه د اسلام کلتور او دین دا فوز کوي احترام لپاره سلام دا فوز د اسلامي ملي اردو ځواک دی حسین دا فوز کوي ساتنه د اسلام کلتور او دین دا فوز کوي ساتنه د اسلام کلتور او دین لشکری منظمی د ننګونو سمبول څلی لشکری منظمی د ننګونو سمبول څلی بیرغی د توحید ویراتاو کړی پر جبین دا فوز کوي ساتنه د اسلام کلتور او دین دا فوز د اسلامي ملي اردو ځواک دی حسین دا فوز کوي ساتنه د اسلام کلتور او دین دا فوز کوي ساتنه د اسلام کلتور او دین پر پلد امبو زراو د مقداد درومي بيدريغا سنداني ارادي پیاوړی هوډ عزم فوز د اسلامي ملي اردو ځواک دی حسین دا فوز کوي ساتنه د اسلام کلتور او دین دا فوز کوي ساتنه د اسلام کلتور او دین نړۍ درمات وی د شګو واړه خمبندونه څپې څپې زلمي لکه جیحون او عباسي دا فوز کوي ساتنه د اسلام کلتور او دین دا فوز د اسلامي ملي اردو ځواک دی حسین دا فوز کوي ساتنه د اسلام کلتور او دین دا فوز کوي ساتنه د اسلام کلتور او دین جهان تقوت الجهاد ساتم في دهوات بزمري الاعداد ساتم في دهوات بزمري الاعداد ساتنا الاسلام بالنا النظام قوي زلمي الاعداد شايف جهان تقوت الجهاد شايف جهان تقوت الجهاد ساتم کی دهوات دزمري الاعداد ساتم کی دهوات دزمري الاعداد ساتنا الاسلام بالنا النظام قوي زلمي
ساتونکي د هیواد د زمري د الاعداد ساتونکي د هیواد د زمري د الاعداد ساتنه د اسلام پالنه د نظام کوي ظلمي د الاعداد الاعداد اعداد الاعداد اعداد الاعداد اعداد الاعداد دري ماي تمرين او پروتسر اخباري د عمومي قومندې لپاره بلنه ورکوم محترم استاد عمر صاحب ته چې خپل مجاهدینو ته قومنده ورکړي. تیار استشهاد 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 بطولينو نضال جاية وطابا يوجاخي نمرت الله كين معذور قلا نور شفردان ارج دا فوز د ذوالجلال دا فوز د عمر پلوړ قوي مورال تدريب کړی معسكر دا فوز د ذوالجلال دا فوز د عمر په عزم مصمم په وړاندې د قدم په یند مصطفی او د رب العباد دا استشهاد او زړه د جهاد ستر ویاړ د هیواد زلمه وکړي اعداد د روح د استشهاد او زړه د جهاد ستر ویاړ د هیواد زلمه وکړي اعداد زلمه وکړي اعداد زلمو وکړي اعداد زلمو وکړي اعداد زلمو وکړي اعداد لپل تر انتها پلار د روزنتن پکلک هو دوجمنتیا زلمو وکړي پاتن لپل تر انتها پلار د روزنتن پکلک هو دوجمنتیا زلمو کړی پاتون د خدای سره تړون د ور په سر ازمن د تن په نظرانه روان دي تر مراد د استشهاد او زړه د جهاد سر ویاړ د هیواد زلمو وکړي اعداد د روح د استشهاد او زړه د جهاد سر ویاړ د هیواد زلمو وکړي اعداد 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 د پروت تاریخ فا کړي درس د ریمایې پښ دقت احتیاط پخې کړي نوشانې د پروت تاریخ فا کړي درس د ریمایې پښ دقت احتیاط پخې کړي نوشانې د کړي د فن هنر د جنگ د هر ډګر سرتیرو د سنگر شیطان در په الحاد د استشهاد او زړه د سپین بیرغ سپین کلمه دار بیرغ هغه بیرغ دی چې د سردار عالم غافر باندې شهید شوی هغه بیرغ چې د جعفر تیار غبرګ لاسونه ترې واخیستل شول خو په یوه ستورته د جنت وزرې ورکړل شوې هغه بیرغ چې ابن ام مکتوم مې په ړندو سترګو د لوړ ساتلو لپاره یو داسې نظام دی الحمدلله چې چا موږ ته په خواست راکړی نه دی نه مو چا څخه غوښتي دي په خواست کې
دا مو د خپلو سرونو د خپلو وینو د خپلو غوښو په بدل کې پیدا کړي دي. نو محترمو تاسو ته د آینده لپاره چې څنګه د اشغال خاتمه زموږ تاسې ذمه داري وه، نو اوس د دغه نظام حفاظت هم زموږ تاسې دنده ده. نو محترمو دا لړۍ باید دوام ولري، نه دا ستاسې په فراغت باندې زموږ بسنه باید وشي، ځکه موږ تاسې ته اوس هم د دنیا چې کوم ستر طاقتونه دي هغه اوس هم د شک په سترګه راته ګوري او زموږ اقتصادي سیاسي ټولو مخنیوی اوس هم کوي. موږ تاسې باید ویښ او بیداره اوسو. تاسو به هم صبر وکړو، ځانونه به تکلیفو ته ورکوو، اسباب به مهیا کوو او ځان به دې ته مقابلې ته تیارو چې د کفارو موږ تاسې مقابله وکړو. نو صابر څومره مقابله په صبر کې ورسره کوو، استقامت به کوو. که موږ ته باندې کوم تکلیفونه راځي، مشکلات راباندې راځي، بلې باندې به صبر کوو او خپل مقابل ته به ماتې ورکوو. ورابطو او الله پاک وایي ستاسو د اسلام په قراردادو کې مضبوط محکم اوسېږئ. که له کوم سره ده هغه دښمنان چې هغه د دین دښمنان دي، د مسلمانانو دښمنان دي او د افغانانو دښمنان دي او د خاورې دښمنان دي، که په هر سرحد باندې هغه سر راښکاره کوي، د سرحد مجاهدین به ته ډېر مضبوط به اوسېږي او د دښمن هغه پلان به خسا کوي. او په هر کار کې به موږ تاسو د الله پاک نه ووېرېږو او د الله تعالی ته مونږ ټولو حضور او توجه د الله پاک خواته وي. نور د دنیا اسباب ورته ونه ګورو، د دې لپاره چې الله پاک موږ تاسو کامیاب کړي، دا څخه موږ تاسو ته نجات راکړي.